یو وخت په یو ساده کلي کې یو ځوان اوسېده نوم یې سمیع الله و چې هغه د خپلې مور قدر نه پیژنده. د هغه مور یو صابره، مهربانه او دینداره ښځه وه. هغې به هره ورځ خپل زوی ته نصیحت کوه، خو سمیع الله به په بې پروایۍ ویل مورې ته نه پوهېږې، دا دنیا بدله شوې ده. سمیع الله ښار ته لاړ. هغه د داسې خلکو ملګری شو چې نه یې د مور دعا پیژندله او نه یې د الله ویره. مور لا هم هره شپه د مانځه وروسته لاسونه پورته کول او الله ته یې دعا کوله. یوه شپه سمیع الله په سخت مشکل کې ګیر شو. هغه تیاره کوټه کې ناست و او د لومړي ځل لپاره مور څېره یې سترګو ته ودرېده. ای الله، که ته ما وبخې زه به بدل شم. په هماغه شپه مور یې بې خوبه وه، زړه یې سخت دردېده. دعا یې کوله، ای زما ربه، زما زوی راخلاص که، ستا نه پورته بل څوک نه لرم. سبا سهار الله تعالی لاره خلاصه کړه. سمیع الله خلاص شو، نه د خپلې هوښیارۍ له امله بلکې د مور د دعا د برکته. کلي ته ستون شو، مور ته ورسېده. مور خپل زوی غېږ کې ونیوه او یوازې دی وویل، زویه، مور کله هم خپل اولاد خفه نه وي. سمیع الله بدل شو او ویې ویل، که زه نن ژوندی یم نو دا د مور برکت دی. امید دی چې کیسه به مو خوښه شوې وي. نو مهرباني وکړئ چینل در سره سبسکرایب کړئ.